د مزار شریف ښاروالۍ مسؤلین وایي چې د ښار په 12 ناحیو کې د کثافاتو د راټولولو او انتقال عمومي حشر پیل کړی. د مسؤلینو په وینا دا کثافات له 20 کلونو راهیسې نه راټول شوي چې ځایي خلک یې له ټولنیزو ستونزو سره مخ کړي وو. امسال پروگرام همی چیز بود که تشکیل به حسب هدایت محترم عالی قدر امیر المؤمنین حفظ الله هدایت بود که تشکیل کم شود و زیاد نه، لیکن از ما و شما وضاحت کردیم برایش یک حقیقت بود، یک چیزی در تشکیلی ما و شما افزودی آمد. چرا که واقعانه شد که 2 نفر 3 کیلومتر جای تنها گشته نمیتونه صفایی را چه قسم بکنه. یکی تشکیل ما هم خود زیاد شود یا 20 نفر دیگر شود قدر نمیشه که یک بردو شود. بدون همکاری شما این امکان نداره. نظام ما که متحد باشه، این شهر از خود ببینه، به ملت خود کار بکنه، امیدواری است که انشالله العزیز در 10 سال، در 7 سال، در 5 سال در تمام شهر مزار شریف ما یک جای خراب و یک جای پر از کثافات نداشته باشیم. ورته مهال د مزار شریف ښاروالۍ د سکتوري رئیس وویل چې د مزار شریف ښاروالۍ د کثافاتو د راټولولو او له ښار څخه بهر انتقالولو کلک هوډ لري او کوښښ کوي ترڅو هیوادوالو ته غوره خدمات وړاندې کړي. تصمیم ما است که قسم کشاورزان صاحب اشاره کرد که در هیچ جای ما کثافات نمیمانند. الله پاک جل جلاله موږ و تاسو ته یو مسؤلیت را په غاړه کړی دی چې په هغه کې د ښار پاکوالي ده. باید موږ او تاسو د ښار و پاکۍ ته پوره توجه وکړو. د ښار پاکوالي دا یوازې د ښاروالۍ مسؤلیت نه بلکې د هر شخص مسؤلیت. بلخوا بیا یو شمېر ځایي اوسیدونکي د مزار شریف ښاروالۍ له دغه نیک اقدام څخه ستاینه وکړه او له نورو هیوادوالو یې وغوښتل چې د مزار شریف ښاروالۍ سره همکاره اوسي او کثافات په ټاکل شوي ځای کې واچوي. ما از مردم میره میخوایم که وقتی ما که سعی تلاش میکنیم کثافات نقل بدیم، باید مردم که هست دیگه کثافات در مکان‌ها نندازه، باید نهایت مراقبت و محافظت بکنه. صاحب امروز خوشحال هستم که در اولین بار ساحه پارک صنعتی شادیانه از طرف شهروال سے به هدایت شهروال سے و به هدایت مقام ولایت بلخ پاکسازی شروع شده که در طول عمر ساختن پارک‌های صنعتی اولین بار است که در این کار پاکسازی اقدام می شود. د یادونې ده چې د مزار شریف ښاروالۍ 50 اراده مجهزه ماشینرۍ لري چې له دې شمېر څخه له 10 هغوی د کثافاتو په انتقال کې هره ورځ کار اخیستل کیږي.